څو ځله مې ښکل کړې هتکړۍ راته حیرانې شوې څو ځله مې ښکل کړې هتکړۍ راته حیرانې شوې بیا نو سمدستي دستي زما سره ګویانې شوې ویل یې دا څه چل دی دا خو موږ په اول ځل وینو موږ ښکلوي توبه دا موږ څنګه پاګل وینو ما ویل ما ته شعر د ملنګ جان بابا را یاد شو چې راوړئ زولنې چې اول ښکل بیا یې په خپو کړم د مینې کار کې ما لره زندان ما یادوه بیا نو زولنو ویل چې دا لا څنګه مینه ده موږ ته یې حال وایه چې په تا دومره شیرینه ده ته زلمیه څوک یې و له کومه نه راغلی نه خو دې رنګ زیړه دی نه خفا نه خریو نیولی دا د بحرین جیل دی دلته هر قسم سړي راځي دلته بنګالیان هندوان عرب او پنجابي راځي موږ یې په لاسو کې و عالم د دنیا ځي راځي دلته خو اکثر ژاړي پریشان وي چې ظلمي راځي ستا خو حوصله بیخي د غره غوندې اوچته ده نه دې شونډې وچې دي او نه دې څېرته ده بس نو زولنو رانه شروع دغه سوالونه وو ګیر چاپېر له مانته او پنجرې او زنځیرونه وو بیا نو زولنو ویل چې دلته مجرمان راځي دلته یا چرسیان یا پوډریان یا ګڼ کپان راځي خامخا یو څه جرم لري چې تر زندان راځي یا خو د انسان د وینو تشي قاتلان راځي وایه ستا ګناه څه ده په کوم ګناه راغلی دا چې تر زندان تر هتکړو را رسېدلی ستا ګناه څه بل رنګ ده په خپل ګناه پښیمان نه یې هېڅ په زړه نیولی نه یې او بلکل سرګردان نه یې ما ویل زه د خوار پښتون افغان وطن وګړی یم 3 کاله مې وشول چې غربت دلته راوړی یم بار مې مزدوري کړې ده اوف بې حده ستړی یم یو د وطن غم بل پوروړی قرضه وړی یم هلته په وطن کې مو د اور لمبې ژبې وایي سره ورونه بل دي د چا سره او د چا پښې وایي هلته له 40 کالو سرې وینې روانې دي او د پښتون وینې دي له هر شي نه ارزانې دي هلته د جهاد په نامه ورور له وروره سره وایي یو ورور پرې ټوپکې خړې وي بله ورته ټټره وایي ما ویل زه د خوار پښتون افغان وطن وګړی یم 3 کاله مې وشول چې غربت دلته راوړی یم بار مې مزدوري کړې ده او بې حده ستړی یم یو د وطن غم بل پوروړی قرضه وړی یم هلته په وطن کې مو د اور لمبې ژبې وایي سره ورونه بل دي د چا سره او د چا پښې وایي هلته له 40 کالو سرې وینې روانې دي او د پښتون وینې دي له هر شي نه ارزانې دي هلته د جهاد په نامه ورور له وروره سره وایي یو ورور پرې ټوپک یې ښی وي بل ورته ټټر وایي هلته په وطن کې مو کورونه نړېدلي دي او ټول مارکېټونه بازارونه نړېدلي دي ګرد ښوونځي لیسې او مکتبونه نړېدلي دي زموږ په پښتونخوا کې په زرهاوو میندې بورې شوې ډېرې خویندې ورارې ناوې کونډې شوې سرتورې شوې او بچیان مو ګرځي ډېرې خویندې ورارې ناوې کونډې شوې سرتورې شوې او بچیان مو ګرځي په یو بل در کې خیرات غواړي چا چې موږ وژلي یو له هغو نه زکات غواړي او په افغانانو لر او بر تورونه پورې شول او په پښتنو د ترهګر تورونه پورې شول ټول د سره سړي یې ور حلال کړل د څاروو په شان تور لیوان لګیا دي زمونږ غوښې خوري د سپو په شان نشته د پښتون په خاوره تش د اوسېدلو ځای ورک یې په جهان کې شو د سر خوندي کولو ځای کلي په کوڅو کې کرل شوي یې بمونه دي غوڅ یې د چا سره او د چا پښې د چا لاسونه دي نه یې شته مثال پرې شوي بې حده ظلمونه دي نه یې شته مثال پرې شوي بې حده ظلمونه دي نه یې خوشحالي شته نه اختر ژړا ویرونه دي بس نو نوره تنګ شول سره یو موټی لښکر شول ټول زار د منظور جان په ناره پورته لر او بر شول ټول حق غواړي د امن او د ښه ژوندون کیسه کوي لر او بر نارې دي د پښتون کیسه کوي نوره د دې وخت له فرغونیانو خپل حساب غواړي نوره د دې وخت له جابرانو خپل جواب غواړي ما یې هم په نره په سفر ملګرتیا وکړله او ما یې پناه په سمندر ملګرتیا وکړله ای زندانه ای زولانو دا زما ګناه ده بس تاسې چې ځواب غواړئ نو دا زما خطا ده بس ما د خپل افغان او خپل پښتون خبره کړې ده ما د دې حالاتو د بدلون خبره کړې ده ما د پښتنو د یووالۍ فکر اخیستی دی ما د دې وطن د آبادۍ فکر اخیستی دی بس نو په دې وجه ظالمانو رانیولی یم دا چې تر زندان تر هتکړو را رسېدلی یم او خو پیمان نه یم د وطن په ننګ قربان یمه شکر ګیلمن وزیر افغان ابن افغان یمه او خو پیمان نه یم د وطن په ننګ قربان یمه
سره وژړل او په لاس او خپو کې هتکړو سره وژړل. ویل یې ستا غیرت او شجاعت ته 12 سلام